مننه. په ټیم کې یو د اوسني سکواډ په اړه باندې چې اعلان کړو ډېر کله د شرف الدین اشرف په اړه باندې نیوکه کېږي چې نه په ټیم کې لوبول کېږي یعنې ځای ورکول کېږي او نه البته په جوړښت کې صحیح ځای معلوم دی چې دی منهایز د شي لوبوي لونډر لوبېږي که لوبېږي هلته کریم جنات ګلبدین نایب حضرت الله عمر ضیاء په هغه دي که ټاپ آرډر کې دي هلته موږ خپل هغه لوبغاړي لرو چې باید ولوبېږي یعنې نه ځای شته دی چې په ټیم کې ولوبېږي نه کچاول کېږي ولې بیا په لوبو کې وخت ورکوي یو مسله. بل د وفادار مومند په اړه باندې د ډېرو مینوالو د ډېرو کرکټ څارونکو غوښتنې دي چې حد اقل چېرته دی دا سړی که یې دلته او تاسې وایئ چې دلته وخت ورکوو نه کوم ټوار کې وخت ورکول شو نه کوم تبریحاتي کم کې وخت ورکول که په داخلي کې وخت ورکول شو فکر کوم تېره ورځ عکسونو کې موږ وکاته چې وو نو ولې دغه ډول 30 کسیز سکواډ کې 40 کسیز سکواډ کې وخت نه ورکول کېږي. اول سوال د فکر کوم شرف الدین باره کې و البته تا عظمت عمر ضیاء ګلبدین او کریم جنت دا کرکټ کې دوه رقم الراؤنډران یو سپیننګ الراؤنډر یو فاست بالینګ الراؤنډر بیا په دې کې یو بالینګ الراؤنډر یو بیټینګ الراؤنډر نو شرف الدین سپیننګ الراؤنډر دی. شرف الدین مونږ که زه تاسو وایم چې مونږ تاسو لیدلی شئ شرف الدین اشرف د ډېر وخت څخه د افغانستان ملي لوبډلې سره ځي راځي البته لکه څنګه چې تاسو چې پراپر چانس نه ورکړل شوی دا پراپر چانس د نه ورکول کېدو یو غټ علت دا دی چې اوسه پورې مونږ محمد نبي ځان سره لرو نو موږ کوشش هم دا دی که چېرته موږ یو ورځ محمد نبي د کرکټ سره مخه کوي نو تر هغې پورې دغه شرف الدین اشرف ښه اماده یا برابر وي چې د دې ځای ناستی واوسېږي. او د وفادار مومند باره کې درته وایم چې وفادار مومند ډېر وخت یعنې ښه بالر دی تکړه چټک بالر دی ډېر وخت څخه انجرډ و انجري و نو هغه اوس د انجري څخه راغلی مونږ یو کیم هم هغه بهر نه ده پرېښی او مونږ سره په هغه نقشه کې که درته وایم په میپ کې مونږ سره شته او مونږ کوشش هم دا دی چې دغه لوبغاړي لکه څنګه چې ما مخکې ویلي چې مونږ 10 کسان ایچ پي سي ته معرفي کوو دا کوشش مونږ ورته راوغوښته چې د دوی په فټنس باندې کار وکړي نو د وفادار په فټنس مسله وه انجري وه نو انشاءالله چې دی کله ریکور کېږي د بېرته ځان په هغه خپل فټنس پوره برابروي نو انشاءالله کنسیډر کېږي به. او وروستی داسې د شهزاد په اړه باندې داسې کوم څه پلان کې لرئ تېر څومره ټورونه وشو دغه شهزاد په اړه باندې پرېکړه نه کېږي یا هغه نه سلیکټ کېږي کوم ځانګړې پاملرنه شته ولا که نه؟ لکه ما مخکې هم ویلی چې موږ د چا مخه نه نیسو البته یو لوبغاړی چې پاس ته ډراپ کېږي لاندې راځي د هغې لپاره الف لوبډله هم شته او د هغې لپاره ډومېسټک کرکټ هم شته. نو کرایټیریا زموږ ډومېسټک کرکټ دی ما درته ویل چې 3 هغه میجر ایونټس موږ لرو غټ ایونټونه چې هغه یو شپږیزه دی یو فرست کلاس دی یو لسټی دی نو هر هغه لوبغاړی چې هغې فټنس هم برابر وي په شپږیزه او په هغه لسټی او په فرست کلاس کې د دوی پرفارمنس ته په کتو دی بېرته انشاءالله کنسیډر کېږي هر هغه لوبغاړی چې وي. مننه.